اللہ الرحمن الرحیم سورہ بروج کم اللہ رب العزت د قیامت پر آتلو شواہد ذکر کئی دا په ترتیب د سورتونو کی 15 اتیایم نے او په نزول کی وم درشم نے مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سورہ شمس نا پدې کې یو مومنانو ته د امتحاناتو او د آزمایښونو خبرداري ور کوي دی امت ته چې ګور په خوانو متونو باندې لکه څنګه امتحانات راغلي تاسو غوړی په تاسو بمرازي او بیا بشارت مومنانو ته ور کوي په مدد د الله سره خو پس د امتحان نه او اخر کی منکرین لا سخت تخویف ذکر کوي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج او قسم خرم پاسمان ذات البروج چه خاوند برجنو نے د بروج نه مراد اغلوی محلات تی یا تی غټ غټ ستوري او بعض علماء لیکلی ابن کثیر چې دغه بروج غټ غټ ستوري دي او دغه غټ غټ ستوري محلات تی ملائک پاغي کی پیری ور کوي سو کوي والیوم الموعود او قسم خرم پاغرزی چی وعده کڑی شویدا چی داغی وعده کڑی شویدا مراد ترز دا قیامت تا دا قیامت رس تی مراد دا وشاہد و مشہود او قسم خرم پشاہد پہارزری دن کی و مشہود او پہازر کڑی شوی باننے شاہد وی حاضریدن کیتا او مشهود حاضر کړي شه د دین مراد سری علماء لیکلي د شاهد نه مراد ورځ د جمعه او د مشهود نه مراد ورځ د عرفه ابن کثیر وی دا اکثر مفسرین قول له جمعه تول شاهد وی هر سړی په خپل زیوی او جمعه اور ترازی او عرفه تول مشهود وی اطراف د عالم نه خلق ال میدان عرفات ته حاضریږي میدان عرفات ته حاضریږي قتل اصحاب الاخدود فلانت دکړې شي خاوندان د خندقونو النار چې دغه خندقونه النار دور النار چې اور دې ذات الوقود چې خاوند ډېر خشاکو دا یو ظالم بادشاہ او حدیث پاک کې راغلی ابن کثیر او د نور مفسرینو دا غي واقعا ذکر کړي چې دا هغه پارا یو جادوګر او هغه پاره د سحر او جادو کولو دا سحر او جادو به دا هغه پاره کولو نو کله چې دا جادوګر دا شو چې ډېر بوډا شو نو بادشاہ ته وی یو خيار غونته ماشوم را لو ګورا چې زور ته د خپل سحر او جادو خیر وګد حدیث د مسلم شریف نو بادشاہ ورته یو خيار ماشوم وکړو اوابتلو او د سره جادو بیز د کولو فلا رکیو راهبو او هغه په صحیح دین باندې نو دا معشوم الک نوجوان یو الله سره کې ناستو نو د حق پیژند او ایمان راړو نو بیا باندې چې ساحر لاړو ناغه بوالو چې نا وخت دی کو نو چې کور ته براغه نو کور کې بکور والو نو در راهب ته شکایت وکړه نو دوله بس کور کې وای چې هغه ساحر سره تل سارو او ساحر چې دی وای نو آیا کور کې سارو دی وای دغه شان دی کې وخت یریدو یوزل پلار کی ساجدها او درنده ناستو او خلق داغی د وجنت لینشول ندو نن بزسکو نن بز امتحان اخلق ویا الله غټه لاسو کی روا ہوستا ویا الله کدا دین دراهب تا ته محبوب وی او ته پاغي ډیر راضی د دې کار د ساحر نه نو فدی غټه دا زناور قتل کی خلق تیر او بس گزارو ناشه پیو لگی دو او بس اللہ مڑکو خلق تیر شو او دے راہب تراغ دا طول واقعی تیرکا ناور توی بچی نن تزمان غره امتحان بدربان رازی ذکر دا دین او دا حق دا وجن امتحان نازی او کچر امتحان راغ نو ما بخینا
نو بیا به الک سکو دبا د پیدایشی روندو د دې ابرس مرض والو علاج کولو سوک چې براغه نو بس هغه چې ایمان راړو د الله نه سوال کو بیماری ویلې شو د بادشاہ سره ناس سره وغه پستور ګړوندو ناغله چاوي چې دغه شان یو الک پیدا شه او دمونه شي دعا غواړي ناغه ډېر هدیه راړي اولوی را کمال دی شفارا کا کنن دا بدر کم دور ته شفاګان زنور کو شفا ورکول والا الله دې کی ایمان راوړي نزا الله نه سوال کوم چې استرګې دل سمې کی ناغوی او ایمان راړم د الله نه سوال کو او تعالی استرګې سمې کی بل ناس تو بادشاہ سره اورو استرګې نو بادشاہ ورته مر رد علیک وسورت دا نظر دروانه چا واپس کو ناوی دا می رب فقال انا ما ورنا تسوکی ربی و ربک اللہ وی زما استعرب اللہ دے اغرب را لرا کی وی ولک رب غیری وی ولی تا زمانہ بغیر بلم رب شتوی آو نوالوی تردی چا غلامی و خیلو او بیا دا غراہب پتو لگی را نگور دا دوارا خوی شہیدان کن ارے راڑی او پسره پورې بندا د دې امت ته اجوي چیر عرب راړ او په سر به ولکی خود ټوکړي وشول خو غي ایمان او د دین نو ورېدلی نو راهبم دو ټوکړي کو او دغه بادشاہ او وزیر هم دو ټوکړي کو او بیا د سره فوج لګولې لړ شي غر سر له خېجوي اول تنه رو غرزوي نو دال الله تعالی اس پور تک چې الله د دین مالک کافی نو په غر زلزلہ رااله نو ټول رودړې دل او مرشو هر نو غرزلو دې الله بچ کو به ویلار شي دریاب کې کشته کې سور کوي نو د دریاب من له ور غرزوي من ته ور غرزوي نو بسل ته کشته باندې الله تزلزل راوس دا ټول پکې غرش له دې بیا الله رب العزت سم بیا دې غلام ورته وي چې ته ګور زما په قتل قادر کېدې نشي یو خبر را تا ټول رعیت او قوم مدراجم کی او دای بټول ګوري غشه بلاسو کی راواله او وې بچ پنوم د الله هغه الله چې د دې نوجوان رب دې زدا غشه ولم نو بادشاہ ټول خلق راجم کی نو دې پغشو شو دغه شانې وي دې خو شهید شو ټول خلق وي آمنا برب الغلام ټول خلق ایمان راړو د قربانۍ د وجنه د بادشاہ ته ویل شو چې تا خود دو درو کسانو غم کولوس پسکه نو دغه ظالم د اور خندقونه او کنستل او پای کې او به انتها اور بل خدا مؤمنان هغه ته رسول حدیث مسلم شریف کې راغلی یو زنانه غاله غیګه کی ماشوم ناغه ته مخ کې غرزولو او دې لوي تی ایمان نه اوړي کنه ور غرزو دي دا سه انتظار غونته وکړو معشوم ول आवाज اور په مور انتظار مکورا دانګه په حق باندې دیکي الله غ حال ذکر کوي دی امت تا وای پلانت دکړې شي خواندان د خندقونو چې اورو ذات الوقود خاوند ډېر خشاکو اذهم علیها کم وخت چې ودی علیها فغاړه دغه خندقونو دور قعود ناس بادشاہ ځان ته کرسی او تختونه چولیو مؤمنان سوزول او داغه تماشه کولا او دی امت تدایا یاد دهانی ورکړي چې همیشه ایمان والو باندې امتحان راغله نو پتا سو بمرازی وهم او دوی علامه دا غصب باندې فعلون چې کول بالمؤمنین د مؤمنانو پوری شهود نو حاضر او موجود اوس داخی چې دا کافر دی مؤمنان له تکلیف رسي نیر دا اور سره پسر وانا دا اوسم ګوردا کافر بانی مانی کوي او ساده ناپو مسلمان چې قران نه لري و ير دا د غيو مسلمان سره نه لګي او مو سره لګي الله وې ایمان د وجنه روانه نو کتا کی ایمان خستام الله وې دشمن نه او قدر کی ایمان نه دا لا څنګه وې چې فلانی مسلمان سره دشمنی دا خو ير ما سره نشته وما نقمو او دای بدنو غنلی منهم د مؤمنانو نا الا ايؤمنوا بالله العزيز الحميد مگر دا چې ایمان وروړ وي په الله العزيز الحميد
چې زور او غالب او استایل شوی دی الذي ها الله له ملک السماوات والارض چې دغه الله د پاره بادشاہي د اسمانونو د زمکو دا والله على كل شيء شهيد الله په هر یو شی گواه دی عالم او خبردار دی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بیشک هغه کسان فتنوا المؤمنین چې ضرر رسوي مؤمنانو سړو ته والمؤمنات او مؤمنانو زنانو ته ثم لم يتوبوا او بیا توبو نباسی فلهم عذاب جهنم ندوید پاروی عذاب د جهنم ولهم عذاب الحریق او د دوی د پاروی عذاب سوزون کې اے الله عجیب شان دې آیات ته سوچ کوئ کله او کافر دې مسلمانانه قتل کړ نو بیا موږ الله توبې دعوت ورکړي که مسلمانان کافر ډېرم شهیدان کړ خدای چې توبه واسي نو توبه قبول او منظور دیو جن آباد مسلمانان ویل دي کافر راځو مسلمانان قتل کړي والله دې الله رانی سیولینا افغانستان باندې چې کله امریکای حمله وکړ مسلمانان زنانا او ماشومان در په در کړ نو باز وی چې موږ رمضان کې ګور الله لو جوړل او عذاب را نه الله وی کله زدا سم کوم چې دا مسلمانانو قاتل ته ایمان توفیق مور کوم سید الشهدا سوک دے حمزه رضی الله عنه دا قاتل ته الله ایمان نصیب کړو کنا وحشی ابن حرب الله چې چاته ایمان نصیب کوي الله مالک راغه بخاری شریف کې راغلی ایمان راو الله حبیب ورته ته سو کې وی وحشی ابن حرب وی قاتل حمزه وی واقعیا مال ذکر کسنګ دي حمزه شهید کړو بخاری شریف کې راغلی هغه واقعیا وی نبی علیہ السلام جړل د حضرت حمزه په شهادت باندې او به ورته وی چې ګوره ایمان خو دې قبول او منظور دی وګوره ما ته مخله را مرز الله چاته هدایت کوي مالک او خاوند دی دې کې حسن بصری رحمت الله علیه عجیب قول ذکر کړي ابن کثیر دای قول نقل کړي وی انظروا الى هذا الكرم والجود قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره وی خلق د الله دې کرم او سخال وګورئ دوستان ورته قتل کړي او شهیدان کړي او الله دې توبه او مغفرت طرف ترا غواړي دور ارحم الراحمین ذات ځکه ثم لم يتوبوا او بیا توبه نواسی دوی فلهم عذاب جهنم دین پار و عذاب د جهنم ولهم عذاب الحریق او دوی د پار و عذاب سوزون کې ان الذين بشکا کسانا منو چی ایمان روړې وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک لهم جنات دوی د پار جنتون وای تجری من تحتها الانهار چروان بی بهیږي ولان محلات او باغات دا غین نهرنا ذالک الفوز الكبير او دا کامیابی لو یدا اللهم اجعلنا منهم ان بطش ربک لشدید بیشکرانی ولدرفستا خامخا تخذی انه بیشک شاندار چې دا الله هو یبدئ دی الله ابتدا کړی پیدا کول د مخلوق ويعيد دوباره به پیدا کی وهو الغفور الودود او دا الله ډېر بخون کې دے او مين ساتون کې دے د بندگانو سره ډېر مين را ذل عرش المجید او خاوند عرش لوی دے فعال لما يريد کون کې دے دا غس چیرا دیوشي د سې اراده چولري هغه کوي ابن کثیر ذکر کړی دی دې کې و ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمارو نسو کې تپوس تراغ هغه بیماری چې هغه کې د عظیم شخصیت افضل البشر بعد الانبیاء د دنیا نه بیا رخصت شو ناکس ولوی حل نظر الیک الطبیب وی طبیب چې تکتلې کنا هغه یاو کتلې وی فما قال لك اسیدر توي وی مالوی انی فعال لما اريد مالوی چې سمې خوښین واغکم هغه تی دنیوي طبيب واغست هغه یا غلوی طبيب کتلې
او ماته فعال لما يريد زکون کے ملاوی فعال کون کے لما يريد دا چرا دیوشی حل اتاکا راغلے تاتا حدیث الجنود خبر د لخکرو فرعون و سمود د فرعون و د سمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ کسان چ کافر دی فی تکذیب فی شک و کفر و عناد ابن کثیر وی دای په شک او کفر او په عناد کی دای په انکار کی والله من ورائهم محیط او الله چار چاپیر د دوین محیط راګرون کړي دای نګیر چاپیر الله چاپ ګیرا چولې بل هو قران مجید بلکې دا قران پاک دې مجید لوی شان والا فی لوح محفوظ باغ تختی کی محفوظ چې ساتلی شوی دا هغه د تغییر او تبديل نه ساتلی شوی یا هغه رسیدو د شیطان نه محفوظ دا فی لوح محفوظ فلوح محفوظ کی بسم الله الرحمن الرحیم